رالی داسې د عیسی علیه السلام و مخ ته کښېښود. عیسی علیه السلام چې وایي دسترخوان وغوړاوئ، بعضې روایات وایي 40 ګزه و دا په اوږدواله، دومره غټ څه. پر دې باندې مایان، پر دې باندې ټکۍ، پر دې باندې د دغه وخت چې مروج خواړه وه ټوله پکښې کېوله. 7 دانې مایان وو. نو به څنګه مایان وه چې تقریبا یوې په 40 نسو خلاصوله. دا کباب کړي، دا تازه دودونه جنې ولاړېدله، تاوده ساړه نه. د هر مایې په خوله کې وایي داسې خرټۍ مالګه ور ایښې وه چې په دا یې بیا پورې کوي، نه یې لکه څوک یې پر مالټو او پر هندوانه لپسې اچوي. دا ټکۍ وې، ډوډۍ وه، خواړه وه، غیر د ګندنې و، د پیازو و، د وږي ماسې وه، لکه دا سلاته دغه ومه سلاته نه و پکښې کې، نو د هر رقم خوړو څخه چرګان و فرض یې کړي چې دا وخت خواړه و رواج و. دا باندې سرخان یې وغوړاوئ، اوار یې کوي چې داسې خلکو ته ورته وکتل، سرخان اوار سو. دا خواړه پر تقسیم سول، مسکینان راوبلل سول چې خوړل یې ولاړېدل. در ماپښینه اوار وه نه خلاصېدله، در دې چېرې هغه په دا یوه ورځ د مسکینانو کار فرض یې سرخان قدرتي ټول سو، ورک سو. یوه د عیسی علیه السلام څه پوښتنه وکړله، مؤمن وویل دا د جنت راغللی که ده؟ الله تعالی جل جلاله وایي یا دا علاحده ملایکو تازه پاخه کړله در وایسته، د جنت نه دي. دا بله ورځ بیا راغله، بیا سترخان پر خپل ټیم رالی اواز، هغسې رقم خواړه صفا سوتره پکښې کړي، نه غوړ ټکی باندې شته، نه اډوکی باندې شته، نه یو د ګولې یو خور پورې مشتی دي سره. دا تفسیر دا بیان کړي. او بس بالا دا دی بیا په دغه ورځ وایي دا نور خلک راغلل. باره یې ویله ول موږ ته به دا معجزه م راښکاره کوې. ده ورته ویل څنګه؟ ول دغه مایان دي ژوندي شي، په دسترخوان کې دې حرکت وکړي. ټول مه کوئ کاکا، دا پاخه خواړه دي، مې پر ځان باندې بربادوي برهمود، هسې بسم الله کوي خپل خوراک شي. ولې یا موږ ته ښه خوند راکړي، لوی سړی به یې د کشنې چم به وکړي. بعد هغې څخه حضرت عیسی علیه السلام مړي خدای ژوندي کول د ده په لاس وه، تاسې باندې تېر کړئ. او بس چې دا لکړی یا دا لاس یې باندې تېر کړئ، وایي دغه مایان په دسترخوان کې داسې ګرځېدل لکه په یو اوز کې چې ګرځي داسې. هغه کباب مایان، هغه مالګې په خولې داسې که دروغه سره پورې ولاړ شي، برته ته راشي د خدای قدرت. برته یې ولحد په عاد، برته مړه سوله، دوی خوراک شروع کړي. درېیمه ورځ چې سوله، چې ځینې بند وه هغو خلکو، موږ نو څه د خدای اسمان په ډبرو ویشتلی دي، یا مو د خدای بزې د کښته ایستلي دي، لاکې پرېږدو موږ یم یاله چې به دې خیر قرار یې بسم الله ور واخیستله کاشکې سره ځې ول ولاړ سئ تېخې نن دومه ده چې خورئ څه خیره څه وکړي. او بس بالا جنجال سره شروع شو، یو دورې سترخوان کشي، بل دورې، یو خاورې پر راغورځوي، بل ډبرې پر راغورځوي، خو د خدای سترخوان او د خدای خواړه یې په ټولو خاورو غورځوي. هغه سترخوان وایي ټول سو، حق تعالی جل جلاله رپورټ ورته راواستوئ، ځکه عیسی علیه السلام ته دوی ویل یاره بېشکه چې پوخ جادوګر یې نوجب بالله من ذلک. خدای تعالی ول بالا سترخوان بند سو، سیل یې کوه د دې خلکو. دغه و چې سهار راکښېنستله، د خدای تعالی قدرت و. بعضې روایات وایي یوه ورځ یې دا مخان تک سره وه، یو بل ته بیا وکتله، شنه د خندا به سره تللي وه، ځان یې نه لیدی او بل یې لیدی صاحب، دا څنګه مخ دی، دا څنګه شونډان دي دا خدای، او بل به پر بل خندله. دا ورځ خو په دغه سره تېره کړله، خدای تعالی په یو نالت وهلله. دا بله ورځ چې راکښېنستل مخان یې تک ژړ وه، بیا لکه ژړ چې شنه اټکۍ د خندا ورسره تللي وه. درېیمه ورځ چې راپور سول مخان یې تک تور وه لکه د تبخي شاوي، یو د بله سره بېرېدله، دا سترګې به یې تکې ژړې پکې نیولې وې.
دا بله ورځ چې راکښېنستله ادب دی دغوند د لویانو سې وایي لویان خنزیران الله جوړ کړله د کشنیانو سې کشنیان خنزیران جوړ یا یې بېزوګیان وو واړوله پروردګار مسخه کړله دغه شکل دا کسان به الله جل جلاله ول په اوله طبقه کې چې نوم یې حاویه دی د جهنم جبرایل علیه السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګډ دی ول اوله طبقه د دغو دروس وله کم درې یو منافقان یو دغه اصحاب المائده دسترخوان والا دوهم فرعون او د خپل هغه مشاورین مرګري چې د سره به ګرځېدل دا اوله طبقه د جهنم چې نوم یې حاویه دی دغه دی دا جبرایل علیه السلام و رسول الله ته ګډ دی ښه دوهم جهنم چې دی دوهمه طبقه ول نوم یې جحیم دی چې د دې لاندې پر سر دی بیا د دې لاندې هغه لاندې چت و اول ول د دې نوم جحیم دی په دې کې څوک دي مشرکان دي چې شرک یې کړی خدای لره لکه مشرکان د مکې یا نور د نورو امتو مشرکان چې وجې ته دوهمه طبقه د جهنم ده نوم یې جحیم دی دریم چې دی نوم یې سقر دی په دې کې هر هغه مرتد دی چې د دینه څخه خپل مرتد سوی په خدای مو دې وساتي چې د اسلام مرتد سي نه مني یا الته د موسی علیه السلام د دینه به مرتد سو یا د عیسی علیه السلام د دینه به مرتد د مرتدو انسانانو چې په پښتو یې مرتد بولي دا مرتد ځای دغه دریم دوزخ دی نوم یې سقر دی ول څلورم دوزخ چې دی نوم د ده لظا دی په دې کې ابلیس شیطان او هغه مجوس چې هغه آتش پرسته ورته سجدې کوي هغه آتش پرسته ګو پرسته کوكب پرسته چې دغه ته سجدې کوي دی ابلیس و دوی بیا په دغه څلورمه طبقه کې د دوزخ دی دا نه ولې چې بعد دی چې انسانان در شیطان لاندې پراته دي نوم یې لظا دی پنځم دوزخ چې نوم یې حطمه دی په دې کې یهود پراته دي یهود د اسرائیل دي جبه که خدا کوي شپږم چې نوم یې ولصغیر دی په دې کې څوک نصارا دي د عیسی علیه السلام امت لکه امریکا او نور چې د قرآن نازل سو د انکار وکړي دې ته نصارا وایي څوک یهود دي څوک نصارا د دې دا شپږم دا معنی ورسته وای جبرائیل علیه السلام خوله ونیول هلته خو په نمونه کې څو اووه یاد کړي دي په بیان کې شپږ راواخیست جبرائیل علیه السلام چې داسې ورته وکتل خوله یې ونیول نبي علیه السلام پوښتنه یې وکړه ول ولې دې بیان بس کړي ته ورته خو نو خلاص وصیب ول یا نو خطا ول اووه دي دا خو دې شپږ یاد کړه ول باب الساجي شپږم دي وم جوړنه دا وای دا چې ورته کتله واره ورته یا رسول الله حیا راته دریږي نسم درته شرمېږم رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې شرمېږي ول نسم ویلی ول نو بیا هم وایه به خامخا به وایه اوس کنې پرېږدم دې نه نو چې په تا ونه وایم نو ده ورته چې ما مجبوره کوې په ما وایه دا اومه طبقه چې ده هغه پروردګار جل جلاله ستا د ګناهګاره امت دپاره جوړه کړې چې ستا امت ګناهګاره یې بې توبې ځي بې رجوع ځي بې پښیمانۍ ځي پر دې خپل عزم او پر دې خپل قصد او پر دې خپل ضد باندې ځي دا اومه طبقه ول د هغه اهل الکبائر دپاره وه د هغه غټو ګناهګارو دپاره وه من امتي که الذین ماتوا ولم یتوبوا دا کسان دپاره چې ګناه یې کړي او مړ سي دی و توبه نه کي سره پیدا
د دغه دپاره دا مفاجاتي مرګ چې دی د مؤمن مسلمان په بابت کې وایسه نه دی ځکه نو دی هغه ټیم دا ناجوړي له خامخا سړی نو کې نرم جله کوي وینې دا پلانکي ته ووایه ما ته معافي وکړه پلانکي ته وایه که زما څه زیر سوی ما وبخښه یعنې داسې نو کې زړه او دا چې در اوسه پورې لا دغی سړی یا دې پر هغه خره لاس پورو پسې او سار پسې مړ سو نو دې څه وکړه دا ته خو چې دې ولې چې توبه وکړه په ډبره یې ویشتلې چې توبه څه وکړه څه مې کړي دي د هغو کسانو دپاره خدای تعالی مو دې وساتي مؤمن ته دې خدای توفیق د توبې ورکړي الله دې توبه پسې قبوله کړي د هغه د بې توبې والا او د ناقبول توبې والا ول دغه اومه طبقه د دوزخ دا خبره چې نبی علیه الصلاة والسلام ته وکړله وایي فخر مغشیا علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې ډوب سو بېهوښه سو ول الله بس غوزار چپس جبرائیل علیه الصلاة والسلام فکر واخیستی چې زه د خپلې نفستنګۍ څه تاله راغلم ته مې واخیستې په دې نفستنګۍ کې مې واچولې دا اوس ما څه وایي اخر یې رسول الله صلی الله علیه وسلم راپورته کړي جبرائیل علیه السلام د ده دا سر مبارک یې په دې خپل جګر کې تکیه کړي د دې مخه څه د رسول الله وایي دا خاورې پاکولې داسې ورته وویله والحزنتک یا حبیبی والغمجن مې کړلې ای زما دوسته زما ګرانه ما خو د دې دپاره نه وم راغلی خو ته مې اوس د غم په دریاب کې ډوب کړلې وایي نبي علیه الصلاة والسلام یو شک ګړی بعد سترګې راروڼې کړې چې ویې کتل په غېږ کې د جبرائیل علیه السلام تکیه برته یې هغه کیسه ورته یاد بیا وایي د جبرائیل علیه السلام څه پوښتنه وکړه ول دا اومه طبقه تا ول خدای تعالی زما د امت دپاره پیدا کړې ده بیا به ډوب شو 3 واره کتاب راوړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه سلسله کې بیداره سوی و بېسده سوی دی اخر دریم پلا چې راپورته سو باره یې وایي و جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته ویله ول زه درڅه ولاړم د خدای په امان ته که ماله راغلی وې زه درڅه ولاړم ده ورته ول ولې یا رسول الله ول پر تا باندې اسمانونه تنګ وه چې لیدلې دي ما چې دې لیدلی و پر ما باندې چې زما د امت طبقه پکښې کې ده مځکې و اسمانونه دواړه تنګ شول جبرائیل علیه الصلاة والسلام برته جنې ولاړې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي راغللی خپل کور ته په هغه کور کې چې کومه د ده خپله شخصي کوټه وه هغه خونه یې وه په دې نه هېڅوک یې ځان ته نه پرېښود د هېڅ چا سره خبرې نه کولې هېڅ چا یې نه خواړېله فقط چې د لمانځه وخت به سو لمانځله به په یو داسې په یو خواشیني شکل سره راغله در سترګو بې اوښکې بهېدلې پریشانه به زیات و لمونځ به یې وکړي د شتي بجې دي 3 ورځې په دې مابین کې تېرې سولې کور والا هم په فکر کې دي چې پیښه څه ده بیابان والا هم په فکر کې دي چې پیښه څه ده صحابه کرام هم په فکر کې دي چې پیښه څه ده یو د بل نه آل ویلی شي نه پوښتلی شي باره وایي دوی سره کښېنستله چې شاید رسول الله به زموږ څخه بدي سوی دا صحابه ورسره وویله ول نبي علیه الصلاة والسلام چې دا چې کوي دا به شاید زموږ څخه خفه وي ته یې راسئ درک کې معلوم کړه څنګه حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه یې وار اوکې خیر خو نو دا روایت هم راغلی وار وای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی و دربار ته و دې کور ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېد باره یې داسې ورته وویله ول السلام علیکم یا اهل بیت الرحمه هل الى رسول الله من سبیل والسلام دی پر تا باندې ای خاندان د رحمت اجازه ده چې درسمه فلم یجبه احد رسول الله صلی الله علیه وسلم ات جواب نکوي چې یا و یا هغه ګران صحابي چې لکه ابوبکر صدیق صاحب اخر ابوبکر صدیق صاحب په دې پوه شو چې جواب نه راکوي زما څخه وای را رئیسو
هغه مدینه منوره کې چې هغه منبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم و د دې منبر و د دې محراب په مابین کې وکښېناست. ژړا یې شوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وای بیا اراده وکړله چې زم ورځم. بیا وجه دروازه ته ودرېدی. بیا یې نارې کړ ول السلام علیکم اهل بیت الرحمه هل الى رسول الله من سبیل. دم السلام دی پر تا باندې ای خاندان د رحمت اجازه ده. بیا دا خو هیڅ جواب نه دی. تر هغه لا په غلبل ورا روان سو رالی وای دا وبکسلیک سا وڅنته کښېناست. د ده دا خیال سو چې زما څخه دریم پلاوی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه راغله. بیا د دې نورو په اجازه چې هغه هلته ناست هغه نور صحابه د دې دوه ماسې وه ورته ودرېدی. بیا یې نارې کړله ول السلام علیک یا اهل بیت الرحمه هل الى مولای رسول الله من سبیل. والسلام دی پر تا باندې ای خاندان د رحمت. دی خو مریی و. ده نارې کړله ول زما بادار چې رسول الله د اجازه ده چې ورسمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ نه ورته وای. دی په دی ژړا را روان سو چې لکه کښنی یار به غزارېدی بیا به پورته کېدی. دا ناامیده سوی. دا ورځ یا دغو کسانو دغه شانې وکړه. اخر یې دا یقین سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ سمرول دی. ځکه په موږ درو کې به د یوه سره دی په خلاصوی وای. نو یې بیا څه وکړله راغلله په شفاعت سره بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها ته. هغې چې وویل چې رسول الله زموږ څخه به سوی دی زموږ سره یې پخلا کړه. بیا بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها را رئیس وله. حسن صاحب و حسین صاحب دواړه وی ورسره وه. نو بیا و دې دربار ته و دې درګاه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېدله. داسې یې وکړله ول السلام علیک یا ابي هل الى ابي من سبیل. والسلام دی پر تا باندې ای زما پلاره اجازه ده چې درسم پلاره. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه اواز د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها واورېدی زړه یې وغوښتل چې اجازه ورته وکړي. باره یې ورته وویل راسه زویه راځه. نو شاید هغه دروازه به د غی پیش وه. دروازه چې ورخلاصه کړه چې ورته ویې کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخ په دې خاورو په خټو د دې اوښکو دی چې کار دی. بس دغسې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها وایي ور وغورځېدله پر وغوړېده. دم ژړل دیم ژړل حسن و حسین صاحبان هم ژړل. د دوی د ژړا څخه دغه ټوله صحابه چې و په ژړا وه. نو څو چې بیا یې هغه د ژړا زړه سره سوړ کړي. بیا بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها پوښتنه ځینې وکړه ول بابا پیښه څه ده چې هم صحابه په ژړا دي هم کور په ژړا دی هم ته په ژړا یې هم زه په ژړا یم پیښه څه شي ده. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویله دا کیسه یې ورته وکړله چې جبرایل علیه الصلاة والسلام راغللی په دوږخو کې زما د امت دپاره دوږخ را یاد کړي چې سته. نو زه د هغه امت غم داسې غمجن کړلمه چې په باندې مځکه و اسمان دواړه تنګ شوله. اوس به خدای جل جلاله ته دا خواستی و زارۍ کوم چې الهی زما امت کمزوری دی عاجزه دی د آخر الزمان دی آخر الامت دی الهی تو خو رحم وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل زویه راته کښېنه مه چې یا مې سیل کوې یا مې پوښتنه کوې. زما سره کومک په دې زاریو کې وکړه زما سره کومک و. نو بیا وای دې ورته وویل چې بابا څنګه کومک کوم.
والکم دعا و ژړا چې زه کوم و الله ته د دې امت په بابت کې هغه تی را سره وکړي. وایي رسول الله هم ژړل، بی فاطمې هم ژړل، ده به لاس کړاوي، بی فاطمې به دا خپل پوړنی په لړ و الله ته کړاوي. او حضرت حسن صاحب و حضرت حسین صاحب د دې مورو د دې نیکه په ژړا سره په داسې غلغلو وه چې هغه په دې کلي په کوڅو کې وایي دا ژړا اورېدل کېده. نو بیا د دغه ژړا و، د دغه محنت و، د دغه زحمت په مقابل کې وایي الله جل جلاله دغه صورت ورته راواستوئ چې دا صورت وغضحا یې بولي، چې وغضحا واللیل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. دغه آیات کریم په دې صورت کې وایي الله جل جلاله په دغه وخت نازل کړ ولسوف يعطيك ربك فترضى. اکتا الله جل جلاله ورته ویل ای رسوله ډېر پریشانه شوې، ډېر سرګردانه شوې، ډېر غمجن و خواشینی سولې. الله جل جلاله ورته وویله ول زما وعده ده ستا سره ای رسوله چې زه به و تا ته داسې عطا کوم، داسې مقام به د شفاعت درکوم چې تا به زه راضي کوم. لاندې بالایه ته څه کوې؟ تا راضي کوم په دې امت. نو نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې زما دې په ذات ته دغه ذات قسم چې الله جل جلاله په ذات مې نیول قسم که در هغه ساعته پورې راضي سمه چې یو امتي د امتیانو څخه زما په جهنم کې پاتې، خو په خپل صورت و په خپل شکل نه. الله مو دې وساتي د نورو اشیانو په شکلو به دا امت ځینې تېروي و جهنم ته. نو په خدای دې موږ تاسو و نور مسلمانانو ته توفیق راکړي که جنت دپاره د مؤمنانو سته، د مؤمن به دا عقیده وي چې دوزخ هم سته. د دغه رویه ایمان د مؤمن چې دی هغه به وایي په مابین کې د خوف په درجه پروت لکه دوه وزره چې د مرغه دي په هغه سره د مرغه په دنیا کې زندگی کوي، دارنګه به د مؤمن ایمان د دې دوه وزرو د خوف په رجا په مابین کې پروت وي. هم به د خدای څخه پر ګناه بیریږي، هم به خدای ته پر طاعت پر عبادت باندې امید لري. د دغه رویه په هغه حدیث شریف کې راغلی دی، حدیث قدوسی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم والپاک خدای جل جلاله وایي چې ای زما بنده تا ته نه ده معلومه چې زه دې کومه نیکي قبلومه کومه نه کوم، او موږ ته خو نه ده معلومه. نو هره نیکي پروردګار ورکوه، که لوی که کوچنی یې تی کوه، زه به دې په یوه لا قبول کړم. او د هرې ګناه څخه پروردګار ول ځان ګوره، ځکه تا ته نه ده معلومه چې کومه ګناه دې در بخښم کومه دې تکیه کوم، او موږ ته څه معلومه. نو د هرې ګناه به ځان ګورې، پروردګار جل جلاله ول زه به دې د هرې ګناه څخه بیا معاف کړم. الله دې توفیق مو تاسو و نور مسلمانانو ته سره راکړي. الحمدلله رب العالمین. الله مو دې وساتي. هغه کتاب کې راوړي وایي حضرت جابر رضی الله تعالی عنه خوب لیدی، بس اوږدوم بیا نو نه. بیا یې دا خوب حضرت جابر صاحب ته ووایه صاحب ول ما یو خوب لیدی عجایب مې پکښې کې ولیدلې. ده ورته ویل څنګه دې لیدی؟ ول مرغان د اسمانه څخه روغ را شوه سوله، برته سر پرې کړي پورته سوله. دا یې ولیاو. دوهم مې ول شنې درختې ولیدلې چې پر وچو ولو باندې ولاړې، دا یې دوه. دریم مې ول منبرونه ولیدله چې بوتان پر ناست وه، در خولو یې ورونه غورځېدل، څوک یې نه سوتی، دا یې درې. څلورم مې ول دا ولیدل چې مریضان وه پر درګاهانو د جوړانو ګرځېدل، یعنی ناجوړان پر جوړانو ګرځېدل. پوښتنه بیا په وکول څنګه دا یې څلور. پنځم یې ول دا ولیدل ادب دي چې لوی لوی حیوانان وه
لکه لوی پسه شنې ورې ته بې خوله ور اچولې ورودی دا مې ویل نو د دې په ترجمه ولنه حضرت عمر صاحب ورته ویله حضرت علي صاحب ورته ویله دی بیخي تکړه و په دې ترجماني کې ول هغه روغ مرغان چې راغلله سرغټ شوه ولاړه دا د خدای احکام دي روغ راغلله زموږ څه به سرغټ سي ناجوړه به ولاړ شي ته یې وکم ما ته یې بل ما ته ما بل یا بل ما ته یا بل یا ټک ټک به شي ولاړ شي د خدای قرآن الله مو دې وساتي خدای بس خاص ته دې راڅه کوي چې زما احکام درغلي او تا څه پکې زده کړه څه جواب یې دا یو دوهم ول هغه درختې شنې چې پر وچو ولو ولاړې وې ول دا د اخرې زمانې یا د اخرې د دې وخت انسانان دي چې ظاهر بیا برابر یې باطن کې به هیڅ شی نه لري ریاکاري به ورپکښې کېږي ظاهر سم عمل خراب خدای مو دې وساتي او دریم چې ول هغه بوتان پر منبرو باندې ورونه یې در خوله غورځېدل څوک یې نه سوځي ول دا د اخرې زمانې واعظان دي تاثیر به پر خلکو باندې نه لري هېڅ تاثیر نو څه دي چې ویې ویله نو څه دي چې ویې کړله نو څه دي چې وامې اورېدله نو څه دي چې ومې ویله بس په دغه کې سره ولاړ شي ول دا د اخرې زمانې واعظان دي چې تاثیرات د خبرو بیا پر خلکو باندې نو خبرې چې بې فیضه شي خبرې چې بې تاثیره شي هغه بیا بې عمله هم ګرځېږي خبرې که تاثیر وکړي عمل په پسې دی یقین وکړي الله دې موږ دواړه طرفین جوړ کړي وینې که علما دي که عوام دي که ویونکي دي که اورېدونکي دي دواړه ناجوړ خبرې که تاثیر په چا کې وکړي دا یقین ومنئ چې عمل په پسې دی هغه عملیات کې تاثیر نه درلودي عملیات او هغه چې ول ناجوړان دي ولیدل پر جوړانو ګرځېدل ول دا د اخرې زمانې مسکینان دي پر درګاهانو د خانانو به ګرځي تمه بې په مخه اخیستي هېڅ په لاس او یو لوی سواد زائلونکی د انسان دپاره تمه د الله مو دې وساتي یقین دا خو ناجوړه دی خو دی کم قدرته دی دی بې استعداده دی جوړ به پر ګرځېدی چې څه حال دی څه احوال دی څه وکړم اوس هغه دا دی باندې ګرځي سایه دا معنا او هغه چې لویان دي ولیدل کشنیان یې راوړل ول دا د اخرې زمانې حاکمان دي دغه څه راولي ول د اخرې زمانې حاکمان دي چې د رایت څه به زبېښل کوي هر یو چې په لاس ورغلي د هغه څه یو څه خالقه شي نو الله مو دې وساتي الله دې توفیق راکړي یقین وخت خو ډېر دغه سوی دی داسې و رسته داسې به اوښتی دی تقریبا نو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ول زما صحابه ورته ګډو ول زما پر امت باندې دی وخت راځي ول تی اوس چې په لاس کې یوه درڅه پاته شي دومره عذاب الله درکوي دومره خدای در څخه پابندي کېږي چې نه مو هم کړي نه یې سیم کړي بیا به داسې وخت راځي چې په دې لسو کې یوه وکې نه جنې پاتې ول الله به جنې راضي وکړي او ثواب به که د الله سره وکړي کوشش وکړي دومره ثواب ورکوي الله جل جلاله لکه 100 کسان ستړي څخه چې دا کار